پروردګاره د مسلمان امت څخه نفاق شقاق لرې کړه، په خاصه توګه د افغان ولس چې سخت تاریخ په دې پړاو کې د نفاق او ورور وژنې په اور کې سوځي، اتحاد او یووالی ور په برخه کړه. پروردګاره د منافقانو چل ول او دروغ رسوا او بې اثره وګرځوه. خدای پاکه ته او یوازې ته د ټولو مخلوقاتو د پیدایښت سرچینه او ستا پاک حضور ته د ټولو درګرځېدل دي. زموږ زړونه په خپل وحدانیت ټینګ او مضبوط وګرځوه، د شیطان له شرک او وسواس څخه چې تا په خپله پرې لعنت کړی او شړل شوی دی، ستا د بندګانو دښمن دی او ستا د مخلصو بندګانو د لارې په سر ناست او په غلطه لاره یې بیا یې وژغوره او په خپلو هدایاتو مو روان کړه.